مینار پاکستان کې بل ورځ یو زنانه تللی ده او هغه ځان له ټیک ټاک جوړوي او په هغې باندې بیا هلکان هغه زور کوب کوي، هر څه حرکت چې ورسره کوي، بیا د دنیا تمامه میډیا وایي دی زیاتې کړی دی، دی زیاتې کړی دی. په ایمان ووایه حج نه د مسلمان دپاره د حج نه عظیمه فریضه شته چې سفر لځي؟ ووایه که نه چې یو ښځه مالداره مي او دې سره خپل خاوند خپل پلار خپل زوی خپل رور نه نو شریعت وایي چې دا به حج لم نځي، دا به حج لم نځي. مینار پاکستان ته دا څه تله؟ دې سره کم محرم ورور ورسره و، خاوند ورسره و، پلار ورسره و، او بیا په کم حالت کې تله؟ ما سره بدو شو د بجدګر بابا خبره چې بې حجابه روزي هم د دې دپاره روزي. په پاکستان کې به هر سړی فیسبوک ته ناست دی، نه زیاتې وشو. کور د میراث چې د اسلامي ملک دی، په اسلامي ملک کې اول ورځ یو انګریز صحافیه جرنلیزه راغلی ده او په افغانستان کې څه معلومات وړل، باقاعده په افغانستان کې اول ورځ تور څادر په سر کړی دی چې مسلماني انګریزان به اسلام نه مني خو لوپټه به په سروي. زه مسلمان یم خو برای نام په پاکستان کې په مینار پاکستان کې لغړه ښځه راځي او بیا که هلکان په ایمان وایي چې شل زمري وي او ښه اوږي او د هغې په منځ کې د چیلۍ پرېښوده او مالک وایي چې نه ما له به کور ته په آرام راشي. دا قمقل نه دی، دا خو زناور دي، انسانان خو نه دي. تا په داسې خلکو کې داسې بې حجابه زنانه را پرېښې ده او دا وایي زه ټیک ټاک جوړوم او زه خو دې له تللی وم په نارمل ډرس کې تللی وم. په نارمل ډرس کې ته د سړو په منځ کې څه کوې؟ کور کې کښېنه، چېرته زنانو په منځ کې کښېنه، ځان سره یو شل زنانه را روانې کړه، که یو ځای کې کښېنو ځه نو ته ځان له په ځان له د سړو په منځ کې په داسې حالت را روانې چې قابل گفتگو نه ده او بیا ورسره څه حالت کېږي او بیا دنیا میډیا خصوصا د هندوستان چینلو راغښتې ده چې دا وګوره د خپلې ازادۍ په ورځ یې بېعزتي. دا زما ملک ته بېعزتي خلک قصدن ورکوي، دا خلک سیکولر ملک دنیا ته پیش کول غواړي او دا هغه ملک پیش کول غواړي چې دا یو غیر اسلامي ملک دی، جمهوري غیر اسلامي ملک دی. نه انشاءالله موږ څنګه چې په افغانستان باندې د اسلامي امارت باقاعده اعلان وشو، یو ورځ به راځي انشاءالله الله به په پاکستان کې صحیح شرعي نظام انشاءالله د علماو په لاس راولي انشاءالله.